بسم الله الرحمن الرحیم. تیرو ورځو کې منګه د مانځه ترجمه سبحانك اللهم والحمد او سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی و تحیات دام ویلی وا. نن د درود شریف منګ چې کم درود ویو په مانځه کې د دې ترجمه واوره. خلق وی چې درود پیغمبر علی السلام لورزی د جمعې شپې ډایرک ورزی چې نږدې ورشي ډایرک ورزی. د دې ترجمه وګوره چې دا چاته موږ سوال کوو. په درود کې منګه الله ته سوال کوو، نو دا درود بسیط د زی الله ته الله چې قبول کی بیا به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رحمتونه وریږي. ډایرک رسول الله ته نه د ورتلو څه فایده شته او نه ورزي. اللهم صل اے الله رحمت ولېګا علی محمدin په محمد رسول الله باندې وعلى آل محمدin او په آل د محمد علیہ السلام. آل چاته وی؟ خلق وی چې آل اغتوی چې زمن وسی کړ وسی ویناجی. آل ویلې کیږي هغه چاته چې څوک د چا تابعدار وي، لکه د فرعون د سره بچیونه. خو د فرعون د پاره قرآن کې آل فرعون صیغه راغلی ده. نو د فرعون خو د سره نه ښځه لور وه او نه یې نرز وی. بیا آل څه معنی دغه ده چې تابعدار. نو آل چې ده دا اولاد ته نه وی، تابعدارو ته وی. اللهم صل اے الله رحمتنا ولېګا علی محمدin په محمد علیہ السلام وعلى آل محمدin او په آل د محمد علیہ السلام چې تابعداران داغ دي. کما صلیتا لکه څنګه چې تا رحمتنا لګلی دی علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیہ السلام باندې. انکا بشکت حمیدن ستایل شوی. حمید منا چې د چا صفاتونه کړي شوی وي. نن سبا خو صفاتونه د خلقو کیږي. انکا بشکت الله حمیدن ستایل شوی سپتیل شوی ستا ډیر صفاتونه شوی دي. مجیدن لوی. اللهم بارک اے اللہ برکتنا ولېګا علی محمدin په محمد علیہ السلام وعلى آل محمدin او په تابعدارو د محمد علیہ السلام. کما بارکتا لکه څنګه چې تا برکتونه نازل کړي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیہ السلام. انکا بشکت پروردگارا حمیدن ستایل شوی مجیدن لوی. نو دا ترجمه دغه سیادوي. بیا شروع نه واوره د سبحانك اللهم نه بیا واوره ترجمه. الله اکبر الله ډیر لوی دی. سبحانك اللهم ستا ذات لوی دے اے اللہ. ستا ذات پاک دے اے اللہ. سبحانک اللہم ستا ذات پاک دے. سبحانک منا ستا ذات پاک دے. سبحانک اللہم ستا ذات پاک دے اے اللہ. و بحمدکا صفتن والا دے اے اللہ. و تبارک اسمکا ستانوم د برکتن والا دے اے اللہ. وتعالی جدکا استا شان ډیر اوچت تے اللہ. ولا الہ نشتا هیڅ څوک د عبادت لایق غیرک تا نه علاوه. اعوذ بالله ز د الله پناه غواړم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بخون کې الرحیم مهربان دی. الحمدللہ
ټول صفتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې د ټول جهان پالون کې دی الرحمن بخون کې دی الرحیم رحم کون کې دی مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت ایاک نعبدو من خاص تا عبادت کو د بل چا نه کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو بل چا نه غواړو اهدنا وخای منتا الصراط المستقیم لار نیغا صراط الذین لار دهغو خلقو انعامت علیہم چتا ور باندې نعمت کړي دے انعام دې پی کړي دے غیر المغضوب علیہم نلار دهغو کسانو چې غضب کړي شوی دے پاغوی باندې وللضالین او نلار د گمراهانو آمین اے اللہ قبول کی قل هو اللہ احد اے نبی تو آیا هو اللہ احد چا اللہ یو دے اللہ الصمد آلا بے نیازا بے حاجت دے لم یلد نتری څوک پیدا دی ولم یولد ند چانه پیدا دے نازولی نلری مانا ولم یکن له کفوا احد او ند هغه څوک برابر شتا سبحان اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دے سبحان ربی العظیم پاک دے زما پروردگار لوی عظیم ذات تے عظمت والا دے سمع اللہ لمن حمدہ واورد اللہ دہغا چا چی تعریف وکړه ربنا لک الحمد اے زمنګ پروردگارا ټول تعریفونه تعالی ردی سبحان ربی الاعلی پاک دے پروردگار زمنګا الاعلی ډیر عالی شان والا دے التحیاتو ټول زبانی عبادتنا لله خاص الله لردی والصلوات ټول بدنی عبادتنا هم غلر دي والطیبات او ټول مالی عبادتنا هم غلر خاص دي السلام علیکا سلام دی وی پتا باندې ایها النبی اے پیغمبرا ورحمت الله او د الله رحمتونه دی وی پتا باندې وبرکاته د برکتونه دی وی پتا باندې السلام علینا سلامتیا دیوی پمنگا وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پا نکانو بندگانو باندے اشہدو اللہ الہ اشہدو زگواہی کوم اند دے خبر لا الہ چنشتا لائق دا عبادت الا اللہ سوا دا اللہ نا و اشہدو زگواہی کوم ان محمدن چی بشک محمد علیہ السلام عبدہو بندد حق دے و رسولہو رسول داغ دے اللہم صلی اے اللہ رحمتنا ولیگا علی محمدن پا محمد علیہ السلام وعلا آل محمدن او پو تابیدارو دا محمد علیہ السلام کما صلیتا لکچنگ چتا رحمتنا لیگلی دی علی ابراہیم پو ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پو تابیدارو دا ابراہیم علیہ السلام انکا بے شکت حمیدن ستائل شوی مجیدن لوئی اللہم بارک اللہ برکت نازل کا علی محمدن پا محمد علیہ السلام وعلا آل محمدن او پا تابیدارو دا محمد علیہ السلام کما بارکتا لکچنگ چتا برکتنا نازل کری دی علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پا تابیدارو دا ابراہیم علیہ السلام انکا حمیدن بشکت ستائل شوی مجیدن لوئی وآخر دعوانا الحمدللہ